کیمیاوي اړیکه یا اړیکه دا موږ سره هغه جذب قوه ده چې په یو مالیکیول مرکب یا ایون کې اتومونه یو بل سره نښتي ساتي. یعنی اصل کې دا جذب قوه ده. کیمیکل بانډ چې دی، کیمیاوي اړیکه دا موږ سره جذب قوه ده چې دا په اتومونه همدارنګې مالیکول کې اتومونه آیونونه په یو مرکب کې په یو مالیکول کې دا وصل ساتي، نښتي ساتي. دغه جذب دغه جذب قوې ته دې ته موږ یو کیمیکل بانډ، دې ته موږ یو کیمیکل بانډ دا جذب قوه که دا موږ د هایدروجن ساده مالیکول موږ واخلو، د هایدروجن H2 صحیح ده. نو H2 موږ سره دې کې اړیکه شته دی. نو اوس ګوره موږ سره د هایدروجن په هسته کې یو پروټان دی، یو پروټان دی. د دې وجې نه هستې باندې چارج مثبت دی، صحیح ده. او د هایدروجن په مدار کې یو الکترون دی. هایدروجن په مدار کې موږ سره یو الکترون دی. نو اتومي نمبر د هایدروجن چې دی دا موږ سره یو شو. د هایدروجن اتومي نمبر موږ سره څه شو؟ دا یو شو. همدارنګې موږ سره د بل هایدروجن په هسته کې یو پروټان دی. د دې وجې نه د مای چارج چې دی هغه د مای چارج هغه باندې هغه مثبت یو شو. نو زه به هستې باندې چارج د هایدروجن لپاره مثبت ولیکم او دې کې یو الکترون دی، دې کې چې دی الکترون دی. اوس که موږ واخلو د دې الکترون او د دې الکترون ترمنځ قوه دفع قوه ده. هسې موږ دا ثابتوو چې اړیکه چې دی دا اصل کې جذب قوه ده د دې نه. نو الکترون ترمنځ دفع قوه ده او د دې هستې او د بلې هستې ترمنځ هم چې دی دفع قوه ده. دلته دفع څو دفع قوې شوې؟ دوه دفع قوې شوې. اوس که موږ واخلو چې د دې او د ده ترمنځ، یعنې خپل منځ کې د دې الکترون او دې هستې ترمنځ کومه قوه ده؟ جذب قوه ده. او د دې او هستې او د دې الکترون ترمنځ هم کومه قوه ده؟ جذب قوه ده. دوه جذب قوې شي، دوه دفع قوې شي. دا خو یو بل سره ختم شو. بله اضافه جذب چې ده د دې هایدروجن د هستې او د دې الکترون ترمنځ دا کومه قوه ده؟ دا هم جذب ده، دا هم چې جذب ده. او دا قوه چې ده دا هم چې ده جذب ده. د یو اتوم الکترون د بل اتوم د هستې ترمنځ دا هم جذب ده. نو ټوټل ما سره مجموعي ډول باندې ویلی شو چې څلور د جذب قوې شوې او دوه د دفع قوه شوه. څلور جذب قوې شوې، دوه د دفع قوې شوې. نو ما سره مجموعاً دوه جذب قوې شوې. مجموعاً څه شو؟ دوه جذب قوې شوې. نو موږ چې اړیکه چې ده اصل کې دا جذب قوه ده چې په یو مالیکیول مرکب آیونونه په آیونو کې اتومونه یو بل سره وصل ساتي، نښتي ساتي. په مالیکیول کې اتومونه د یو بل سره وصل ساتي، په مرکب کې اتومونه یا آیونونه یو بل سره څه ساتي؟ وصل ساتي. دغه جذب قوې ته موږ یو کیمیاوي اړیکه. نو اړیکه کې بیا موږ سره دوه درې قسمه اړیکې موږ سره وایي. کې لومړنۍ اړیکه چې ده دا هغه بیا آیوني اړیکه ده. نو ډولونه یې موږ سره آیوني اړیکه ده. دا د کیمیاوي اړیکې ډولونه دي. آیوني اړیکه ده. دویم موږ سره اشتراکي ده، اشتراکي اړیکه ده. او دریمه موږ سره هغه یو طرفه اشتراکي ده، یو طرفه
یا کوارډینیټ کویلنټ بانډ ورته وایي. کوارډینیټ اشتراکي اړیکه ده. او فلزاتو کې یو اړیکه شتون لري چې هغې ته موږ چې یو فلزي اړیکه یو موږ ته چې یو فلزي اړیکه یو. او پنځمه چې ده هایدروجني اړیکه ده. اصل ټرو صحیح اړیکه خو نه ده، خو هغې سره موږ هایدروجن بانډ دا خبرې یادو. نو دا درې څلور پنځه چې دي موږ سره د کیمیاوي اړیکو چې دي موږ سره ډولونه دي.